شي ها دا 100 روپۍ دا نور واخله دا واخله دا 200 روپۍ ستاسو نن ورځې خرچه شوه او نا وخت دی ها داسې به وکړي لوري چې ځا کور ته لاړه شه ها کور دې کوم ځای کې دی ما ته وګوره دا غبارې نه دی دا چې د کمې خرڅې کړي که نه هم د ځان سره کور ته ویسو دغه 200 روپو باندې ته ځان نه واخله صحیح ده ها هله زوی هله راځه دوا کوه څه کې ها یو خو ګورې څه شی کې دا کور ته ځې نه ها کور ته ځې نه 100 روپۍ خرڅ کړي دي ها غبارې د 100 روپۍ خرڅ کړي د 20 روپۍ هم نه پلار دې شته دی ها څه کار کوي څه نه کوي ولې ماشوم راوړی دا زموږ د پښتنو حال دی جي په پټ پاس باندې ماشوم ناست دی شپې ماخوستن ناوخته دی جي او دا د ګل په شان ماشوم ځان له غبارې خرڅوي دې خو وګوره زویه ما ته وګوره دې خوا تا د 100 روپو خرڅ کړی نه یې دی کړی دا واخله دا ځان سره کړه په دې باندې به کور ته څه ویسي ها دا 100 روپۍ دا نور هم واخله دا واخله دا 200 روپۍ ستا نن ورځې خرچه شوه او ناوخته دی ها داسې به وکړي لوري چې ځا کور ته لاړه شه ها کور دې کوم ځای کې دی دلته دی نږدې دی داسې به وکړي ما ته وګوره دا غبارې نه دی دا چې د کمې خرڅې کړي که نه هم د ځان سره کور ته ویسو دغه 200 روپو باندې هم یې د ممونه واخله ښه څه ځان نه واخله صحیح ده ښه هله زوی هله راځه دوا کوه ښه صحیح ده دا جي دا پیسټري دی دا خیاط آباد پیسټري دی دا ماشومه تاسو ولیدله چې دا دلته په پټ پاس باندې ملاستې وه صحیح ده د شپې ناوخته یې زه دغه وس لرونکو او دغه څوک چې خپل حصه زکاتونه نه ورکوي او رایښي دي او دغه پښتنو باندې په دغه بېوسو ماشومانو باندې رحم نه کوي خدای ومنئ رسول ومنئ دغه خلکو له خپل حصه زکات ورکوي دا بنده بیا په پټ پاس باندې نه ناستي او په پټ پاس باندې به دغه پخوانۍ نه خرڅوي ګلونه ماشومان دي او د بېوسۍ د وجې راوتي دي او دا خواران دلته ناست دي د پیسټري پول دی پیسټري پول سره موږ ولاړو دغه ماشومې دا کلیپونه تاسو وکتل که چېرته خپل دغه وس لرونکو دغه خلکو خپل حصه زکات ورکړو خپل حصه صدقه ورکړه خپل سرسایه ورکړله دغه ماشومان به بیا په پټ پاسو باندې نه کښېني دغه ماشومان چې کوم دی دغه بېوسه به دلته په پټ پاسونو باندې پخوانۍ دغه غرابې به دا نه خرڅوي مهرباني وکړئ دا ویډیو د سره ثواب په نیت باندې شیر کړئ دغه ماشومې د نن چې زموږ څه وس کېدو هغه مو له ورکړو ماشومه مو ولیده تاسو ته مو وښوده چې هغه د تاسو کتلی شئ هغه ماشومې ته مو وویل چې زه زویه ځان له خپل مور او پلار له ورکړي او چې ستاسو د کور څخه اخراجات دي صحیح نو انشاءالله تاسو سره به دغه خلک دغه پښتانه مهرباني وکړئ د دغه خلکو خیال وساتئ د دوی قدر وکړئ ما وویلې چې راشي د عبرت دپاره دغه وړوکې غونډه کې میسج دغه وړوکې غونډه کې دا ډېر اهمیت لري دغه وړوکې غونډه کې پیغام خپل ځان باندې ډېر زیات دغه هر څه نه غټ وګڼئ ځکه چې هر څه د چا څه وس کېږي که لسې کېږي که شلې کېږي دغه ماشومان له په نیت د ثواب ورکوي چې دغه غبارې دغه پخوانۍ دا په پټ پاس باندې نیمې شپې پورې نه خرڅوي دا بل پروګرام پورې خپل لور کاشف ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان